بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي ال ایچ وی کورس ته او بیا چې په دې کې د فزیکس کومه حصہ ده نو په دې کې یو ټاپک ته هیټ تاسو ته پته ده چې هیټ مونږ څه ته وایو. هیټ مونږ وایو ګرمایش ته. اول بسر مونږ هیټ ډیفاین کوو چې هیټ ډیفینیشن چې ده څنګه هیټ از د ټرانسفر اف انرژي. کبرس که زو دسی وایم چې هیټ پکې نه زو صرف دسی وایم چې د ټرانسفر اف انرژي یعنی د انرژي د یو ځای بل ځای ته منتقل کېدل. خو دا انرژي به څنګه منتقل کېږي؟ بټوین آبجیکټس. دا به د دوو څیزونو په منځ کې انرژي چې دا هغه به منتقل کېږي. لکه مونږه ګرمه پتیله راغستې ده، مونږه په اور باندې ایښې ده، دا پتیله چې ده ګرمه شوه. اوس د دې نه د ګرمایش چې دي په دې کې مونږ یو چمچه کېښوده، هغه یخه ده. نو د دې ګرمې پتیلې نه د ګرمایش لاړو د یخې چمچې ته. نو دې ته څه لاړو؟ دې ته اصل کې دې کې انرژي لاړه ډیو ټو ټمپریچر ډیفرنس. د ټمپریچر د فرق د وجې نه د پتیلې چې کوم ټمپریچر دی هغه ګرم دی، چمچ چې کوم موږ په پتیله کې کېښوده د هغې چې کوم ټمپریچر دی هغه یخ دی. دې ته ټمپریچر ډیفرنس وایي. د ټمپریچر د فرق د وجې نه چې کله د یو څیز نه بل څیز ته انرژي منتقل شي نو دغې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ هیټ وایو. اوس ویمه چې دا هیټ څونه دی، هیټ سیوا دی، ډیر دی، لږ دی. نو دغه شان د دې دپاره د پیمایش یو یونټ دی، یو اکایي ده چې هغه یونټ ته موږ څه وایو چې د یونټ آف هیټ از د کیلوري آر جول. نو یاد ساتئ هیټ چې دی هغه چې کله موږ د هغې پیمایش کوو چې زیات دی کم دی نو د هغې دپاره دوه یونټ استعمالیږي چې موږ ته کیلوري وایو یا ته موږ جول وایو. په دې کې موږ د دې انرژۍ د پیمایش چې دی موږ کوو. اوس خبره څه ده چې هیټ ټرانسفر، چې هیټ چې دی دا به څنګه د یو ځای نه بل ځای ته چې دی ټرانسفر کېږي. نو د دې اولنۍ طریقه دا ده چې هغې ته موږ وایو کنډکشن. څه ورته وایو؟ کنډکشن. کنډکشن دا یو طریقه ده چې په دې باندې هیټ د یو ځای نه بل ځای ته ځي. څنګه ځي وګوره کېږي. هیټ ټرانسفر تھرو ډایرکټ کانټیکټ بټوین میټیریل. چې کله میټیریل یو بل سره بالکل په ډایرکټ کانټیکټ کې راشي، په منځ کې بل څیز نه خو چې دوه څیزونه د یو بل سره بالکل په کانټیکټ کې راشي نو دغه طریقه باندې د یو څیز نه بل ته چې د هیټ ټرانسفر کېږي. اټ اکرز وین مالیکیولز کولایډ اینډ ټرانسفر انرژي. دا به څنګه کېږي؟ په دې کې دا حسابي چې زموږ سره د یو آبجیکټ چې کوم مالیکیولز دي هغه د یو بل سره جنګیږي نو د هغې مالیکیولز د یو بل سره جنګېدو د وجې نه انرژي چې ده هغه ټرانسفر کېږي. اوس زموږ سره میټلز دی. میټلز مونږ هر هغه څیز ته وایو چې د کوم څیز نه هیټ او بجلي چې ده پاس کېږي هغې ته مونږ میټلز وایو. نو میټلز آر ګډ کنډکټرز. میټل چې دي د یو ښه کنډکټر دي. مطلب دا دی چې وسپنه شوه هغه څیز په خپل روزمره ژوند کې سوچ وکړئ چې د کوم څیز نه هیټ پاس کېږي نو هغې ته چې دی مونږ میټلز وایو. نو میټل چې دي یو ښه کنډکټرز دي. وایل میټیریل لایک ووډ و زموږ سره لرګی شو آر انسولیشن، یا لرګی شو یا زموږ سره بل څیز شو چې د هغې نه هیټ نه پاس کېږي آر پور کنډکټر. دا زموږ سره پور کنډکټرز دي. دې ته بل نوم مونږ انسولیټرز وایو، یعنې هغه څیز چې د هغې نه هیټ او الکټریسټي نه پاس کېږي نو هغې ته چې دی مونږ انسولیټرز وایو. یو اگزامپل مونږ راغستی دی. اگزامپل څه دی هغوی ته کېدی. په دې اگزامپل کې مونږ وایو چې ان اگزامپل اف کنډکشن اف هیټ از وین یو ټچ ا میټل سپون. چې د میټل یو سپون دی، د اوسپنې یو چمچه ده، هغه ته ټچ کې چې هغه په څه کې پرته ده؟ دیټ هیز بین سیټینګ ان ا هاټ کپ اف ټي. چې دا چمچه چې ده دا د ګرمې پیالې کې چې دی پرته ده نو د هغه چې هغه ګرمایش چې دی هغه دې چمچې ته لاړو، دا چمچه ګرمه شوه چې ته یې ونیسې نو ستا لاس چې دی دا څه کوي؟ دا سوځوي. نو دې طریقې ته ویلی کېږي کنډکشن. په دې کې بیا زموږ سره دویمې طریقه چې ده هغه زموږ سره دی کنویکشن. په کنویکشن داسې یو طریقه ده چې په دې باندې هم هیټ د یو ځای نه بل ځای ته پاس کېږي. څنګه پاس کېږي؟ څه کوئ چې هیټ ټرانسفر تھرو د مومنټ آف فلویډز لیکویډ اور ګیسز. زموږ سره چې کوم لیکویډز دي مطلب دا د اوبو یا د اوبو په شان نور څیزونه او د هغې نه علاوه ګیسز دې ذریعه باندې چې هیټ د یو ځای نه بل ځای ته پاس کېږي نو دغې ته مونږ وایو کنویکشن. کنویکشن په سالډ څیز کې نه کېږي، دا په سالډ، په لیکویډ او په ګیس کې کېږي. This can happen through natural convection due to density difference causing fluid movement. The density فرق چې کله راځي نو د هغې د وجې نه هیټ چې دی هغه ټرانسفر کېږي. ډینسټي مونږ دې ته وایو د زموږ سره فرض که اوبه دي، دا اوبه چې دي زموږ سره د وړو وړو مالیکیولز نه چې دی هغه جوړې دي. اوس د دې د مالیکیول چې دي هغه د یو بل نه لرې لرې پراته دي نو مونږ وایو د دې د ډینسټي چې ده دا څه ده؟ دا لږه ده.
اوس یوه ګټه ده، ګټه چې دا هغه زموږ سره د مالیکیولز نه جوړه ده. اوس دویمه ګټه چې دا د هغې مالیکیولز یو بل ته دونه نږدې دي چې د هغې په منځ کې سپیس نشته. نو مونږ دې ته وایو چې په دې کې ډینسټي څه ده، هغه سیوا ده. نو چې په کوم څیز کې ډینسټي کمه ده نو هغه زموږ سره لیکویډ دي، او په لیکویډ کې چې کله هیټ ټرانسفر کیږي نو دغه طریقې ته مونږه کنویکشن وایو اور فورسډ کنویکشن، یا ته مونږه فورس کنویکشن وایو. فورس کنویکشن دا دی که فرض که تاسو پمپس استعمالوي یا پینس تاسو استعمالوي نو د هغې د وجې نه ټو موو د فلویډ. اوس مونږ چې کله پمپس او پینس استعمالو د ډینسټي خبره کوي نو زموږ سره مالیکیول چې دي هغه د یو بل نه تښتي، هغه فلو چې ده هغه زر کوي. چې څونه لیکویډ فلو ډیره کوي نو د هغې د وجې نه هیټ چې دی هغه به زموږ سره پاس کیږي د کنویکشن په ذریعه باندې. اوس فار ایگزامپل دې کې یو مثال راغستی دی چې بوایلینګ واټر چې دی دا د کنویکشن یوه طریقه ده. بوایلینګ واټر مطلب اوبه هوټ کول. چې وین واټر از هیټډ ان ا پاټ، یو لوښی دی په هغې کې مونږه اوبه چې دی مونږه ګرمایش ول ورکو نو د هاټ واټر رایزز ټو د سرفیس. نو هغه د اوبو هغه قطرې چې هغه کله ګرمې شي نو هغه بالکل سرفیس ته راځي ځکه چې په هغې کې انرژي راشي. اینډ کولر واټر سینکس ټو د باټم، او چې کم یخې قطرې دي نو هغه لاندې راشي. په ویښ کې چې کمې قطرې ګرمې شي هغه له پاسه وخیږي، او له پاسه چې کمې قطرې یخي نو هغه لاندې راشي، بیا د هغې د ګرمېدو نمبري. This creates a circular motion known as convection. نو دې طریقې ته ویلی کېږي convection. چې یخې قطرې په لاندې ویښ ګرمې شي له پاسه سر ته لاړې شي او د سر هغه لاندې راشي نو دې طریقې ته مونږ وایو convection which evenly distributes heat throughout the part. او په دې طریقه باندې په دې ثابت دوه حصو نه اوبه دي دا هیټ په دې کې څه شي ډسټریبیوټ شي. ټیک شو. درېمې طریقه بیا د هیټ ټرانسفر چې زموږ سره کومه ده نو هغې ته مونږ وایو ریډیشن. په ریډیشن کې چلی چې هیټ ټرانسفر تھرو الکترومیګنیټک ویوز، د ویوز په ذریعه باندې چې کله هیټ د یو ځای نه بل ځای ته پاس کیږي د لهرونو په ذریعه چې هغې ته مونږ الکترومیګنیټک ویوز وایو. سچ ایز انفراريډ ریډیشن، لکه په دې کې زموږ سره یو ویوز دي چې هغې ته مونږ انفراريډ ریډیشن چې دی هغه ته وایو. unlike convection radiation can occur in a vacuum. اوس کنډکشن دپاره چې دی سالډ سیز پکار دی، د کنویکشن دپاره چې دی لیکویډ او ګیسز پکار دي. خو ریډیشن چې دی د ریډیشن دپاره نه سالډ پکار دی نه ګیس پکار دی نه لیکویډ پکار دی، د دې دپاره ویکیوم پکار دی چې د ده منځ ته هېڅ هم نه and does not require direct contact between object. او د دپاره د ډایرکټ کانټیکټ دپاره چې دی داسې یو څیز چې دی هغه دته چې دی ضرورت نشته، د دې ویکیوم نه پاس کیږي. مطلب چې په هغه ځای کې سالډ هم نه ګیس هم نه او د هغې نه علاوه بل پکې صحیح چې زموږ سره سالډ لیکویډ ګیس چې دی دا زموږ سره نه. د دې اگزامپل چې زه وایم تاسو اوس پوه شئ د دې اگزامپل زموږ سره څه دی. د اگزامپل دی چې an example of radiation is heat. د دې اگزامپل چې دی هغه زموږ سره radiation in heat کې چې څه دی warmth you feel from the sun or sunny day. کله چې نور زموږ سره راخته یا نور په کوم ورځ ډېر زیات زوروري نو ستاسو جسم چې دی ګرمي محسوسوي نو دا ګرمي چې کله تاسو ته رارسي دا د ویوز په شکل رارسي هغې ته الکترومیګنیټک ویوز وایي. دا ډایرکټ تاسو ته چې دی د نور نه ډایرکټ په تاسو باندې لګي. د سن emit electromagnetic radiation. زموږ سره چې کوم نور دی د ده نه چې کوم ریډیشن وځي هغې ته electromagnetic radiation وایي. په دې ریډیشن کې زموږ سره انفراريډ ریډیشن چې دی which travel through space، دا په سپیس کې چې دی مومنټ کوي and reach the earth او زموږ ځمکې ته چې دی رارسي. نو دا هیټو کنډکشن کنویکشن ریډیشن LHV کورس چې کوم فزیکس دی د هغوی دپاره امید کوم پوه شوي وئ که بیا به کوم څه تاسو ماته ویلی شئ. تھینک یو ډېره مننه.